ښه پوهېدمه چې له یخه مرمه، ښه پوهېدم چې د مرګي لاره ده، خو مجبوري په مخه کړی ومه، زه زندګي په مخه کړی ومه. د ارمانونو په دنیا پسې تلم، په سختو لارو په رڼا پسې تلم، زړه د ژوندون د غرو مزل غوښتو، معنی سا معنی پل غوښتو. مور مې وایي مه ځه، خو ما ضد کړی و، ما د خپل زړه په ارمان لاس ایښی و، غارو کمرې مې د پښو لاندې کړې، ما سپینې واورې د ګونډو لاندې کړې. ما مې نه پرېښوده، یوازې لاړم، د زړه له دره د ناراضه لاړم. ارمان مې اوس هم لا خبر نه دی چې زه په کوم سازې لاړم. زه خبر نه وم چې به ګران تمام شي، زما سفر به دومره وران تمام شي. بس هسې ژوند دی که نه سختې راځي، په سختو لارو به بدبختې راځي. مړه جانانه ته څه پته ده چې د مرزونو وړاندې دښتې راځي، په مرګ حساب ژوند ته غړې ورکوي، پښتانه مړي بل ته شړۍ ورکوي. څنګه نایاب غمی د خدای په ځمکه د مرمۍ زخم ته پټې ورکوي. هی ژوندونه دارې دارې دې کړو، په زړه یو نیم سل لارې لارې دې کړو. خواږه یاران دې څنګه ورک کړه رانه، څنګه په نیمه کې لاچارې دې کړو. مونږ قسم دې یو مقصد کړی و، تا قسم مات کړو، بې لارې دې کړو. صبر شه یاره ښکلومه دې بیا، بیرته خپل ځان ته رابلمه دې بیا. دروغ د خدای او د نبي بد راځي، قسم په خدای چې خپلومه دې بیا. لږ انتظار وکړه، ژوندون جوړوم، د مور او پلار د زړه سکون جوړوم. دا درد پټي دا به درمان غواړي، دا زړه رنځور خو به جانان غواړي. ما په ګبینو سترګو ډېر وکتل، وروستی سلګۍ مې د ابۍ غېږ کې و، په وینو سره و تر له حده پورې. دغه زما د ژوند قصه وه تر دې حده پورې، دغه زما د ژوند قصه وه تر دې حده.